د کہانی شروع د ډانچو والا د مخ د غلونه کیږي چې بینک ته پر دنه کېدو سره د مخ سره د بینک په منیجر کې سوري وکي د ډس پورې دو سره ټول بینک په منډه شي او دوی د سکیورټي والا سره هم جوړ نه کی د بینک منځ دوی یو سپیکر وړي چې غړې په مدد سره پکې د مخ کې نه ریکارډ کړي شوی आवाज شروع کی چې د غزا ټولو خلکو ته د ملاسته هدایت ورکي هر یو کس خپل بټوا د ګاډي چابيانې هر سر وباسي او دوی زر پکې شری باندې لاکر کولو کې او 10 کروڑ ډالر په بیگ کې واچي او پتلو تلو کې دغلته یو حساس بم پرېږدي وکچا هم لقوه خو نو دا وړځي د دوی ټولو مشر په اخري ځل منیجر ته ټوپک په لاس ودرېږي او کیمرې ته ګوري او وایي وی تصویر څنګه راځي او بغیر د سیارې ترخي ورلا سر روان کی د دې واقعي 15 منټه پس په دې کې تحقیق د پاره اف بي آی رورسي د اف بي آی تجربه کار افسران دغه ځای ډیر جانچ پړتالو کی خو څه کلک ثبوت ورته په لاس ور نشي حتی چې هغه بم هم نقلي وخیږي کله چې دوی د بم په غور سره مطالعه وکي نو باغې کې ورته د یو داسې کس د کوتنې خالونه ملو شي کم چې په مغربي امریکا کې د رینجر افسر پاتې شوی وو 2 کال مخکې مړ شوی وو دوی حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده او د بینک د منیجر ولې مړ کو یو طرف ته بي آی یو کیس لا په پوره طریقې سره شروع کړي هم نه وي چې بل طرف ته هغوی د یو بل بینک په یو کس باندې تمانچه کېږدي وستا لور زمون په قبضه کې ده چې څنګه درته وایو هغه شانو کا دا کوان دلا بلوټوث ورکی او دې سره د هغې په بینک کې داخل شي پورته نه کېدو سره دغه ټولو کسانو ته د دمې د پارو وایي او لاکر لزانو رسي په دې کې یوه ښځه د وصلخانې نه روزي او د ډاکوانو په لیدو سره چې څنګه د پولیس د خبرولو بټن وخي نو هغې رامنېږي ډاکوان رادن نشي چې د بینک والا کس سکیورټي ګارډ ته د دننه کېدو د پارو وایي خو ډاکوان په هیله ونه کي د هر ځل په شان هغوی سپیکر روباسي او د ګړۍ په ذریعې سره هدایت پکې شروع کړي څوک هم د چالاکۍ کوششونه کوي یو ډاکو پکې د ښځې لاس د سکیورټي ګارډ په زخم باندې کېږدي چې مړ نشي پر دې کې بینک ته یو ګاډي راشي چې هغه د بینک د منیجر خو دوی هغه ته هم د مخکې نه ځان تیار کړی او په تادې سره والا ګاډي ته درانه ګرنیټ ورولي چې څه د بجې مازغه ته وشي او بیا یې د ګاډي نه بار ته راولي ډاکو دې په سړک باندې اچولي او یو ګولۍ ورته وښایي چې د هغې په لیدو سره هغه چغې شروع کړي لکه چې خپل مرګ یې ولیده او ډاکو یې حلال کړي او ګولۍ ورسره په خوا کې پرېږدي بل خوا د دې ټولو بینکونو مالک ته بل خبر میلو شي چې ستا په بل بینک باندې هم ډاکوان ورغلي دي د بینک مالک د دې په اورېدو سره د غصې نه لیونی شي ولې چې دا ځل خبره یوازې د پیسو نه وه بلکې ضروري کاغذونه یې هم د ځان سره وړلي وو اف بي آی په دې کیس کې د حد نه سیوا تیزۍ راولي او د ټول نه مخکې د دې سوال په جواب پسې ګرځي چې خیر د 2 کاله زوړ مړي د ګوتو چاپونه دلته څه کوي د دې د مشر او د ټیم د شپو ورځ محنت نه پس په دې نتیجه باندې ورسي چې کېدی شي هغه جمدي وي د اف بي آی مشر د وی خفیه ادارې والے راغواړي چې هغه ورته یوه عجیبه خبره وکړي وي دا ګولۍ څه عام ګولۍ نه ده بلکې په 2013 کې د امریکې د فوج د وی خفیه میشن نه پاتې شوې ګولۍ ده چې په هغې کې د بینک د منیجر رور هم مړ شوی و د دوی تحقیقات شروع وي چې په دې کې ډاکوان د یو بل بینک طرف ته مخه وکړي خو دا ځل داسې عام بینک نو بلکې په دې کې د مالدارو خلکو اساسو سره د غټو خلکو رازونه هم پراته دا ځل دوی بدله طریقې اختیار کړي د بینک د ګیټ په ځای باندې په بینک کې د شاته اړخه داخل شي او په حیرانتیا سره د اف بي آی مشر هم سره د کسانو په دغه بینک کې موجود و په دې کې یو ډاکو د پړي په مدد سره ښکته راکوزېږي چې د ورته پام شو ټولو خلکو ته د بار ته ووتو د پاره وایي هغه د ځان د بچ کولو دپاره سکیورټي ګارډ ورته رامخکې کړي خو د وي آی مشر دومره په ګرمه کې چې سکیورټي ګارډ وولي او ډاکو هم په دې کې نو ډاکوان هم راورسي او اوس اف بي آی او ډاکوان یو بل ته نیغ په نیغه مخامخ شي او په یو بل ډزې کوي چې په دې کې د اف بي آی د مشر خاص سیکریټري هم ولګي چې هغه ورپسې په خپله راشي او د دغه ځای نه وباسي خو ډاکوان ترېنه راچاپېره شي او سکیورټي ګارډ وله مړ کړي په دې کې دغه خفیه ادارې والا کس راشي او د مغه سره یو کس ولي او په تمانچه باندې بل کس راقابو کړي خو بل طرف ته ډاکو هم یوه ښځې باندې تمانچه ږدوي د خفیه ادارې والا ورسره په دې خبره باندې خبره ختمه کړي چې زما هم کسان مړه شو او ستا هم حساب کتاب ختم او ډاکوانو تښتي د خفیه ادارې والې بیا یې مشر ته وایي چې دا معامله ماته د پیسو نه ښکاري ځکه چې ما چې کله د هغوی انداز تو کتل نو ته به وایې که چېرې هغوی د سمیشن په مقصد راغلي وو دغه کسانو ته د ده دا خبره ګپ ښکاری شي خو کله چې هغه په هغه بینک کې ایښودلي شوي پټ کاغذونه راغواړي نو واقعي په هغې کې داسې خبرې چې هغه د عامو عوامو نه پټې ساتلي شوي په اصل کې د دې هر څه له شاته د بینک د مشر د هیوبرټ لاس و هغه ټول وراثت ځان ته د اړولو دپاره یو کرنل لا په غټه سطح باندې رشوت ورکړی و چې یونیورسټۍ سره پخوا کې حاصل کې دهشتګرد دي کله چې هغه خپل کسان دغلته ورولېږي او کار مکمل کړي نو لږ ساعت پس هغوی ته احساس وشي چې دا خو موږ بېګناه طالب علمان مړه کړل په دې کې دوی پسې یو بل ټیم راورسي چې هغه دومره تیز وي چې د مخې سره یې هغه ټول فوجیان مړه کړي خو په دغې فوجیانو کې کال نومي فوجي ځان ویستلي کله چې د اف بي آی مشر ته دا پته ولګي چې
دا هرڅه هیوبرټ د خپل رور د مړ کولو دپاره کړي دي او کم منیجران چې مړه دي هغه ورسره هم په دغه منصوبه کې شامل وو. دی فورا دغه د گرفتارۍ وارنټ جاری کی خو ناوخته شوی و هغه په هلیکاپټر کې تښتېدی. د پی آی مشر سره کال په خپل باندې رابطه وکړي چې هیوبرټ میکسیکو ته تښتېدلی دی. دی دواړه ورپسې دغلته ورشي چېرته چې هغه ښه په سور کې ناست دي او په دې خبره مطمئن چې دلته راپسې نه څوک راتلی شي او نه راته څوک سبیلی شي. د پی آی مشر غلی غونتې ورشي او ورسره کینی وي هغه پیسو کې مال هم سره راکه که نه زه هم د دې نوکرۍ نه تنګ شوی یم او د ټولو خلکو وړاندې پکې چاړو منډي او چې څنګه دغه سکیورټي والا ټټو رامخکې کیږي نو کار والا کار تمام کی او د بی آی مشر کار هم دغسې پرېږدي ولې چې دی پخپله هم د هغې ټیم مشر پاتې شوی و کوم چې په دغې کسانو پسې دوباره ورلېږلی شوی و او د ټولو ډاکوانو اصل مشر هم دغه و. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.